سلامونه نیکې هیلې او احترامات ملګرو د ټول ناول خو د سید الرحمن افیشیل والا ډیره مننه چې ما په پروګرام کې موقع راکړه او چترال ته روان یو دی خو اوس سټی دی په لار روان دی یخ یخ هواګانې هم دي ملګري راسره ناست دي د آرمي والا ټور دی هغوی انوایټ کړي یو د هغو هم ډېره زیاته مننه نو ما یو نظم لیکلی په اے پی ایس سکول باندې چې اټیک شوی او مشال لکه ریسنټلی چې دا کمې واقعې شوي که نه مشال نقیب الله مسعود او هغه وړوکې جینۍ چې زینب د هغې نه مخکې یو دوه شعرونه سبل شان واویلا وشوه خو چا تپوس ونه کو د ظلم انتها وشوه خو چا تپوس ونه کو او د ملک د واکدارانو نه مې دا یو ګیله ده د ملک د واکدارانو نه مې دا یو ګیله ده چې ولې یو ګناهګار نه د ګناه تپوس ونه کو او نظم دی چې زما د ګل په شان تیرونه یې تاله ته رغه کړل زما د ګل په شان بچي ګورې چې چا ووجل زما د ګل په شان تیرونه یې تاله ته رغه کړل زما د ګل په شان بچي ګورې چې چا ووجل دا تپوس نشته دی د داسې قام بچی یم زه دا تپوس نشته دی د داسې قام بچی یم زه دغه ګلونه ماشومان چا بې ګناه ووجل او زما د ګل په شان تیرونه یې تاله ته رغه کړل زما د ګل په شان بچي ګورې چې چا ووجل مننه او هغه هندوانو د هغو نه خو ګیله حق نه وه قاري صاحب هغه هندوانو د هغو نه خو ګیله حق نه وه حسن حسین چې په میدان د کربلا ووجل او زما د ګل په شان تیرونه یې تاله ته رغه کړل او زما د ګل په شان بچي ګورې چې چا ووجل مالا زما د زینب خور د نقیب رور او د مشال قاتل را مالا زما د زینب خور د نقیب رور او د مشال قاتل را بیا به خفه یې که مې دغه سپي په غلا ووجل مننه او زما د ګل په شان تیرونه یې تاله ته رغه کړل او زما د ګل په شان بچي ګورې چې چا ووجل څه شو هغه چې اے پی ایس کې ته بیانې وکړې څه شو هغه چې اے پی ایس کې ته بیانې وکړې چا چې مشال چا چې زینب او نقیب لا ووجل او زما د ګل په شانتې وروڼه یې تاله ته رغه کړل او زما د ګل په شان بچي ګوری چې چا ووجل مننه او اخري شعر دی چې که شوی راویښ ای د پښتو د قام بهادرو خلقو که شوی راویښ ای د پښتو د قام بهادرو خلقو بیا به دا نه وایو چې دغه چا دا چا او هغه چا ووجل مننه او زما د ګل په شان تیرونه یې تاله ته رغه کړل او زما د ګل په شان بچي ګوری چې چا ووجل